تازه او مهم خبر ولسمشر اشرف غني اجرائي رئیس یعنی ډاکټر عبدالله لغوه کړ. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر راغلاست. که زموږ چینل هم نه سبسګرايب کړی، چینل ته سبسګرايب کړئ، ویډیو سره لایک ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د ولسمشر ماڼۍ سرچینو خبر ورکړی چې ولسمشر محمد اشرف غني د یو فرمان له مخې اجرائي ریاست لغوه کړی دی. د دغه فرمان له مخې د کاب یهودي میاشتې 19 نیټې څخه را په دې خوا اجرائي ریاست او د ملي یووالي حکومت ختم شوی دی. د ولسمشر وایان صدیقاً د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې کله چې د ولسمشر غني له لوري د دواړو مراسم ترسره شول، نور اجرائي ریاست نشته او زیاته کړی چې د افغان حکومت په چوکاټ کې د ریاست ځای نشته. همدارنګه د ولسمشر غني له لوري BBC ته په یو لیږل شوي 15 مادهیز فرمان کې هم ویل شوي چې د اجرائي ریاستکارۍ دورې پای ته رسېدلې. نو تاسې هم هغه فرمان وګورئ. بالا فرمان کتلو کو چیرې زموږ چینل هم نه سبسګرايب کړئ، چینل ته سبسګرايب کړئ. موږ تاسو ته هر وخت دقیق تازه پر وخت خبرونه او معلومات شریکوو.